سلامونه ګرانو دوستانو اکسل درسونه جریان لري زموږ سره. تېر کلاس کې موږ درس دې ځای پورې ویلی و، ایډیټینګ کې ما سم باندې کار کړی و. موږ سره فعل ده. فعل نه مطلب څه دی غواړه مثال دلته موږ ځینې وخت ډېر غږ کولو کلاس کې مثال الې مو ولیکلو ما د بېرته ریپیټ کړلو دلته راشم داسې په دې ډول سره کنټرول ډي سره یا مثال دلته راشئ احمد مو ولیکلو او دلته زه دې ځای نه کش کوم دلته ګورئ دې څخه کې ګورئ احمد مو سره راغلل دې ډول سره د کوم ځای څخه دې ځای سره مثال په طور ما یو ولیکلو زه غواړم چې دا لوند دی تر کومې صحې پوره تر دغې صحې پوره ریښې صحې پوره راشي را به شي چېرته فعل ته او ډاون باندې به کلیک کوئ داسې راځي. مثال الې مې ولیکلو دا چې وکړه تر دې صحې پورې چې کوم څه هم دې پورې دې څنګه شي ډاون دې راشي. ډاون مطلب دا چې کوم څه سلیکټ کړي وي هغه یو رو کې یو کالم کې دا چې الف دې رو کې دې رایټ طرف ته لاړ شي لیفټ ته رایټ ته وبخئ رایټ باندې به کلیک وکړئ په دې ډول سره به لاړ شي. مثال ون دی مثال زه دې طرف هم لیفټ هم مو حرکت ورکوم چې لاړ شي که نیم وي که نمبر هر څه وي هغه لیفټ باندې کلیک وکړئ مثال لیفټ ته لاړلو. مثال الف نیم د ځای آف ته دې حرکت وشي یا آف رو کې لاړ شي آف باندې کلیک وکړئ دې ډول سره کولی شئ. شارټکټ یې دی مثال زه دا الې نور هم پرهم کنټرول ایل سره صحیح ده ملګرو د صحیح پر سر کوئ کنټرول ایل سره موږ سره فارمټ راځي. مثال لاندې دا زه لاندې کور کوم راشئ سلیکټ کړئ او کنټرول ډي پریس کړئ موږ سره داسې راشي زه کولی شم. اکراس ورکشیټ نه مطلب چې ده زه به دلته یو بل شیټ واخلم ملګرو دلته زه پیسټ کړم داسې ما تیار بل غه نه راکپي کړی دی نو دلته ما نیم لیکلی فادر ان د کلاس دی فیس دی زه به درته یو فارمټ ورکړم تاسو هم کولی شئ د دې باندې پریکټس وکړئ ولیکئ په دې ډول سره مغلق چې نشته کې راشئ د باندې چې وکړئ ملګرو آل بډر انتخاب کړئ زه به دا لږ چې کوم زه غواړم چې دا کوم فارمټ چې دی یا د کوم ټیبل چې دی زه دا غواړم چې یو بل ورکشیټ بل شیټ ته یې څنګه کاپي کړم دریم شیټ ته سلیکټ به یې کوئ را به شئ چېرته فعل ته اکراس ورشي اوس کار نه کوي نو تاسو به څه وکړئ دا به سلیکټ کړئ کنټرول ای سلیکټ به یې کوئ او دا شیټ به انتخاب کړئ دریم شیټ ته شیټ نه به کلیک وکړئ اوس به راشئ فعل ته او چې به وکړئ اکراس ورشي موږ سره اوس فعال شوی دی چې کلیک وکړل درې آپشنز راځي لومړنی کې آل ټول د فارمټ وړئ کنټینټ خالي معلومات د علي خان د فادر نیم دا ترې نه وړئ یا فارمټس خالي فارمټ وړئ زه چې خالي فارمټ ترې نه وړم اوکې باندې کلیک وکړئ سره بیا خالي فارمټ دریم شیټ ته ګورئ فارمټ راغلی نه زه چې غواړم مثال په توګه راشئ کلیک وکړئ اکراس ورشیټ باندې خالي کنټینټ معلومات ترې نه وړم راشئ کلیک وکړئ دریم شیټ ته بیا خالي معلومات راغلي فارمټ غواړئ فارمټ باندې کلیک وکړئ خالي فارمټ آل نه کلیک وکړئ ټول به هلته ځي صحیح ده ملګرو اکراس ورشیټ مطلب ده سیریز ده سیریز نه مطلب چې ده دلته ما یو عدد ولیکلو نو زه غواړم راشم سیریز باندې کلیک وکړئ نو سټیپ ویلیو ورکړئ مثال یو عدد مې ولیکلو په څخه کې دلته راغلله د څخه غواړم چې وکړم راشئ سټیپ ویلیو سیریز ته رو د ون مچ لیکل دی رو کې دی لاړ شي که کالم کې مثال ما کالم واخیستلو لینیر معنا د دې سره د یو عدد جمع ون دی که نه یو عدد دی مثال تر څو پورې دی لاړ شي تر لسو پورې اوکې باندې کلیک وکړئ تر لسو پورې په دې ډول که بای کالم یې غواړئ نه بای رو نو بیا چې وکړئ دلته ودرېږئ چېرته لاړ شئ فعل ته او سیریز باندې کلیک وکړئ راشئ بایرو اوس بایرو انتخاب شوی دی لینیر ډول داسې لاړ شي تر څو پورې دی لاړ شي تر شلو پورې شل انتخاب کوئ اوکې باندې کلیک کوئ دا عدد مې سره تر شلو پورې بایرو لاړل ملګرو راشئ بل سیریز کې ملګرو چې دی سیریز کې بای کالم مو وویل ټرینډ نه مطلب چې ده ما دلته یو عدد ولیکلو دلته دې څخه کې راغلم چېرته اکراس ورشیټ مو وویلو سیریز ته سیریز کې کالم انتخاب کوئ بای کالم دې لاړ شي ټرینډ مطلب ما دلته چې څو عدد لیکلي هغې نه د لاړ شي ون مې ولیکلو راشئ ون او دلته راشئ د څخه انتخاب کړئ تر دې صحیح پوره ون ټو تر چې څومره زیږېدل هغه حساب په خاطر هغې طرف ته دې لاړ شي مثال کلیک وکړئ کالم او لینیر واخلئ دلته ټرینډ واخلئ اوکې باندې کلیک وکړئ تر اتو پورې دې
دې ځای پر اته پورې زیږېدلو. بل ته راشئ چیرې ملګرو سیریز کې د دې ټرینډ ورو کالم باندې په لینیر مطلب چې لینیر راهیسې دغه عدد به یو سره جمع کېږي، 1 2 3 4 داسې به جمع کېږي. هغه عدد ګروت معنا ضربېږي، یو عدد په بل عدد کې ضربېږي. مثال زه دې ځای کې ودرېدلم 2 مې ولیکل، راغلم چېرته دلته 2 کې ودرېدلم او چېرته راغلم سیریز ته ګروت مې وحصل بای کالم، په کالم کې داسې ځي. دا سټیپ ویلیو مثال ما سره څو ده 2 ده که نه، تر څو پورې دې څي عدد مثال تر 13 پورې د لاړ شي. 2 په 2 کې ضربېږي 4 کېږي، 4 په 4 کې ضرب شي 8 به شي، 8 چې په 8 کې 16 داسې تر 13 پورې به ځي، تر څو دا ویلیو پوره شي. اوکې باندې کلیک وکړئ. وګورئ ملګرو 2 په 2 کې ضرب 4، 4 په 4 کې ضرب 8 او 16. نو موږ سره همالته 13 سټیپ ویلیو ورکړی و. که 16 په 16 کې ضرب شي نو د 13 څخه زیاتېږي، نو ځکه اسکیپ کړل موږ سره 16 راوړه. ښه ملګرو راشئ بل چې دې سیریز کې ګروت باندې هیله پوه شوي ډیټ، دا ډیټ مو کراوړی مثال په طور زه څخه چې وکړم دا څخه مات چې وکړم دا مثال ما ولیکلو ډیټ، ما دلته ډیټ راولو. تاسو کنټرول سیمی کالن سره کولی شئ ډیټ راوړئ. دا کنټرول ډي سره وړه. ګورئ ملګرو ما سره د ډیټ چې دی دلته ودرېږم، کنټرول بټن ونیسم په دې ډول سره ما سره ډیټ ولې تغییر نه وي، داسې مې کاش کړلو دې صحیح ته نه وم. دلته ګورئ زه داسې کې لږ داسې ویسم اول پنځم اول شپږم دا مختلف تاریخ ثبوت دا تاریخ دی، بل څه ده بل څه ده. نو دا د ډیټ سره کار کوي. راشئ ډیټ ته مثال په طور فعل ته او راشئ سیریز ته، سیریز کې ډیټ انتخاب کړئ. مثال ډی په دې کې د ډیټ ته ډی تغیر خوري. راشئ ډی نو ډی باندې کلیک وکړئ چې ډی تغیر خوري. اوس ګورئ موږ سره فعل حال په دې کې ډی بدلې کې وینئ اول پنځم اول شپږم. دلته مثال زه وایم چې نه د اونۍ ورځې دې په دې کې تغیر خوري. را به شئ ملګرو چېرته سیریز ته او سیریز کې به ډیټ انتخاب کړئ، ویکینډ د اونۍ ورځ دې په دې کې چینجېږي، د ورځې دې را به شئ. نو که دلته اوس فکر وکړئ ملګرو موږ سره دغه د امریکن په حساب دی، دا حساب امریکایانو کې چې دی یا د خارج کې هلته جمعه هفته نه وبښئ دویم هفته او دویم ورځ موږ سره رخصت وي. اونۍ ورځ دې په هغې کې نه راځي، زه نه غواړم چې په دې کې د اونۍ ورځې نه راځي. اوکې باندې کلیک وکړئ. نو اوس وګورئ ملګرو پنځم شپږم اووم اوتم نهم لسم یولس دلته راشم د سلیکټ کړم فعل ته سیریز ته ډی ما انتخاب کړی د ډیټ کې ویکینډ واخلم. نو دلته زه د ډیټ بیرته خپل خلط ته راوړم. زه به د ډیټ لږ لاندې ویسم چې نوره مو سره فراق شي. زه نه غواړم چې په دې کې ویکینډ د اونۍ ورځ سره کمته شي راشي یا د اونۍ ورځ په حساب څخه هم راشئ. چېرته فعل باندې سیریز ته راشئ، راشئ چېرته ویکینډ دې کې چې کومې اونۍ ورځې دي هغه ماته مه ښیه. را به شئ چېرته اوکې باندې به کلیک وکړئ. نو موږ سره ګورئ ملګرو پنځم شپږم اووم اوتم نهم په دې کې نهو کې څو ورک شول هلته ما سره لس یولس دولس راغلی که نه. په دې ډول کولی شئ دې څخه استفاده وکړئ. نه وایم چې په دې کې د اونۍ ورځې نه تبدیلېږي چې دې پکې تبدیلېږي. راشئ میاشتې دې خالي تغییر خوري. وینئ ګورئ ملګرو ورشئ اوله میاشت خو تغییر نه خوري که نه. کلیک وکړئ موږ سره اوس اوله دویمه میاشت اوس تغییر خوري. زه وایم چې مثال په طور دې کې د کال تغییر خوري. کال باندې کلیک وکړئ د موږ سره اوس کال تغییر خوري. وینئ 2026 اووه 28 دې ډول سره کولی شئ دا کمانډ یوز کړئ. سیریز کې بل چې د ملګرو دې باندې هیله پوه شوي یاست اټوفیل. اټوفیل نه مطلب دلته مثال ما علي ولیکلو، زه غواړم چې دا اټوفیل شي تر دې څخې پورې. لکه موږ سره ډاون کې چې دی فعل باندې به کلیک وکړئ، سیریز ته به راشئ اټوفیل باندې به کلیک وکړئ، اوکې کړئ. دې ځای پر موږ سره اټوفیل شو. خو علي ما مخکې راوړی ځکه خان ولیکم او دلته راشم تر کومې صحیح پورې موږ سره اټوفیل چې په دومره ډول شي. اټوفیل باندې کلیک وکړئ، راشئ اټوفیل باندې کلیک وکړئ.
بیا موږ سره خان تر دې صفحې پورې راغلو. ښه ملګرو اکراس سیریز کې جسټیفای نه مطلب دا یو لیکنه جسټیفای کوئ اسان کمانډ نه. بل چې دا ملګرو فلاش فیل ده دا څنګه استعمالیږي که زه دلته راشم دې څخه کې ولیکم ما ولیکلو علي او دلته تخلص چې دی خان ده دلته زه راشم نیم به ولیکم او دلته به لاست نیم ولیکم داسې وي که نه ملګرو. دلته ما ولیکلو عریف او دلته تخلص چې دی خان ده دلته چې مو ولیکلو عطیف او تخلص چې دی جان صحیح ده. نو ملګرو تاسو به راشئ لومړنی دغه یو به چې ولیکئ یو به جمع کئ علي او چې به ولیکئ خان به ولیکئ دا چې جمع کړل را به شي چېرته او سلیکټ کئ تاسو سره به ډېر نومونه وي غواړئ یو جمع یې که مرکب یې کئ را به شي فعل ته او فلش فعل باندې به کلیک وکئ علي خان نامه غلط لیکلی علي خان باندې سلیکټ به یې کئ دا څخه به سلیکټ کئ ملګرو سلیکټ او را به شئ چېرته فلش فیل باندې څخه سلیکټ کئ او راشئ فیل ته فلش فیل ولې کار نه کوي فیل فلش فیل ښه ملګرو مثال تاسو سره سینیمز دي د غواړه چې چیرې وباسئ مرکب یې جوړ کړی راشئ فلش فیل ته فلش فیل باندې به کلیک وکئ او دا به کې د نورو نومونو په خپله راوباسلو عارف خان عاطف جان صحیح ده په دې ډول دا کمانډ استعمالولی شئ. هیله ده دې باندې پوه شوي یاست کلیر ده کلیر نه مطلب آل کلیر آل نه مطلب دغه ده ما د څخه سلیکټ کړله د څخه زه غواړم دا کلیر آل باندې کلیک مکمل کلیر کړل راشئ بل چې دا کلیر فارماټ د دې څخه خالي فارماټ کلیر کړه او فارماټ مې ورکړی و هغه ترې کلیر شولو راشئ کلیر کنټینټ په دې کې کوم معلومات دی هغه کلیر کا کنټینټ خالي فارماټ یې منځنی وکړو کلیر کمنټ که دې کې مثال په طور کمنټ اخیستی وي مخکې موږ راځو ریویو کې مې کمنټ وایو مثال د ورډ په اړه ما کمنټ اخیستی دی په دې صفحه کې دا صفحه دلته ما یو کمنټ اخیستی داسې نو تاسو کولی شئ دا سلیکټ کړئ د دې څخه کمنټ سره کنده کړئ کلیر کړئ را به شئ انزړ هوم ته کلیر کمنټ باندې کلیک وکړئ د څه کمنټونه کلیر شول کلیر هایپرلینک که تاسو چېرته هایپرلینک اخیستی وي چېرته به راشئ انزړ ته او لینک باندې به کلیک وکړئ زه مثال د یو چیز سره ما هایپرلینک جوړ کړی دی ډاکومنټ کې ډیسکټاپ کې ما یو چیز سره د فایل سره ما هایپرلینک جوړ کړی دی نو غواړئ دې کې د هایپرلینک ختم کړئ راشئ چېرته هوم ته هوم کې چېرته تاسو راشئ ملګرو کلیر هایپرلینک نه مطلب دغه دی چې هایپرلینک باندې مو کلیک وکړو دې څخه هایپرلینک ریموو کیږي خو د مګر د کوم هایپرلینک کلمه یې اخیسته دا نه ریموو کیږي که ریموو هایپرلینک باندې مو کلیک هایپرلینک او دواړه له منځه دې باندې زه کلیک وکړم زه کلیر هایپرلینک باندې کلیک وکړم هایپرلینک اوس ختم شو ګورئ دا کار نه کوي او کوم شیف شکل یې پاتې دی نو که تاسو دا هم غواړئ چې ریموو شي بیا به چې باندې کلیک کوئ دا باندې به کلیک کوئ اوس موږ سره هغه شو چې کله هایپرلینک بیرته ورکړئ تاسو کولی شئ هغه ریموو کړئ ختم کړئ بل موږ سره ملګرو سورټ ده سورټ غواړئ مثال زه دغه برخه غواړم چې A to Z سي کوم را به شئ چېرته سورټ A to Z باندې به کلیک وکړئ دا څخه به سلیکټ کړئ او را به شئ چېرته سورټ A to Z باندې به کلیک وکړئ ایکسپینډ د سلیکشن یا د سلیکشن مو چې اخیسته ده په دې باندې یا وګورئ ملګرو دا A to Z سي شول Z to A غواړئ لومړی A نومونه د صحیح په لور شي او زد نومونه د پاس راشي نو سورټ Z to A واخلئ نو کلیک وکړئ دا موږ سره دا سره موږ سره چونکې زیډ نشته ځکه زیډ سره نو ایچ نه سټارټ واخیستو کاسټم سورټ دی مطلب کاسټم سورټ مو چې واخیستلو د خوښې غواړئ مثال زه په دې باندې کاسټم سورټ کلیک وکړئ مثال په طور زه د نیم په اساس سرچ کوم وګورئ نیم په اساس
سورټ کوم نو کلیک وکړئ فادر نیم په اساس راشئ دلته چې وکړئ سیل ویلیو سینډ ورشئ زد ټو ا د فادر نیم په اساس وینئ هلته خان دی نو د خان نومونه واضح دي چې فادر نیم په اساس کاف اوکې باندې کلیک وکړئ وګورئ موږ سره فادر نیم زد ټو ای کړی مو ملګرو که زه دلته راشم کاسټم سورټ ته د خپلې خوا سورټ فادر نیم مې اخیسته سیل ویلیو مې انتخاب کړې ده زد ټو ای نه غواړم زه ته چې ای ټو زیډ یې که اوکې باندې کلیک وکړه دا ای ټو زیډ شو کاسټم سورټ کې راشئ کلیک وکړئ دلته نوره برخه دي انشاءالله مخکې مو فلټر کې وایو دلته فلټر چې کله راشو نو فلټر بټن چې کله واخلو انشاءالله مخکې راځو هغې کې یو یو بیا وایو ته ګورئ سورټ کالر راځي مثال تاسو د کالر په اساس دلته ما چې اخیستي دي دې ته ما یو کالر ورکړی دی انزرټ ته راشم هوم ته چېرته راغلم ملګرو سیل سټایل ته دې ته مې دا ډول سټایل سیل سټایل ته راغلم دې ته مې هم دا ډول سټایل او په دې کې ما څه کړي دي دلته راغلم دې ته ما زیډ سټایل ورکړلو دې ته ما زیډ سټایل ورکړلو او دې ته ما څه وکړلو سټایل بدل کړو شین سټایل مې ورکړلو ما شین سټایل دې ته هم ورکړلو غواړئ فادر نیم د رنګ د کالر په اساس کې راشئ کاسټم کالر ته کاسټم سورټ ته راشئ سورټ بای د فادر نیم کلاس زه فادر نیم بای سیل کالر چې کالر په اساس یې کوم نو کالر دلته مثال زه ته چې شین کالر والا چې دي اول د ژیړ کالر والا راشي او شئ کاپي لیول باندې کلیک وکړئ دویم لیول کې دې چې وشي فادر نیم څخه دویم کالر کې سیل کالر اخلم زه ورته وایم چې مثال دویم کې د شین کالر راشي ان ټاپ ته که بیلو ته زه ټاپ ته دې راشي د کې د ټاپ ته راشي اوکې باندې به کلیک وکړئ اوس ګورئ زیړ والا اول سر ته راغلل بیا پسې شین کالر بیا پسې نوره بای کالر نه مطلب دغه دی کاسټم سورټ کې ملګرو لیول ماټ کړی دی دې نه کاپ ډیلیټ لیول مطلب دغه لیول ډیلیټ کړئ اډ لیول نه مطلب یو نوی لیول اډ کوئ زه مثال د کلاس په اساس سیخوم کلاس کې مثال سیل ویلیو انتخابوم زه بهترین چې کلاس کې چې کوم هغه چې دي دا کلاسونه اکسل د ایکس چې په ای سره شروع شوي دي هغه اول سر ته راوړه زه بهترین چې سورټ ټو ای ټو زیډ یې کړم اوکې باندې کلیک وکړه دم سره اکسس یې راوړه اکسل په دې ډول سره کولی شئ دا استعمال کړئ کاسټم کې بل راشئ ملګرو چې دي کاپي لیول باندې د هغې لیول نه یو کفي اخلي لاندې اډ لیول یو نوی لیول اډ کوئ نو ډیلیټ آپشن کې ملګرو موږ سره سورټ ټو باټم سورټ لیفټ ټو رایټ او ملګرو موږ ویلي دي که نه دلته سورټ کې موږ ویل مثال زه یو دا عادت دی لیفټ رایټ داسې څخه یا رایټ ټو لیفټ څخه دې ډول سره نو هغه کمانډ آپشن کې استعمالوي نو ملګرو انشاءالله راتلونکي ویډیو کې موږ به فلټر کلیر او د ری اپلای دا به وایو فایند دا به نیکسټ ویډیو کې وایو هیله ده چې ویډیو مو خوښ شوي دعاګانو کې مو یاست خدای دې الله په امان